السلام علیکم. ډاکټر ګلزار جلال ستاسو په خدمت کې حاضر دی. امید دی چې ستاسو وختونه به په خیر تیریږي. ګرانو کتونکو، نن د اکتوبر 28مه نیټه ده. دا هغه ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې زمونږ د کشمیر رونه چې دي، زمونږ خویندې چې دي، ټول ولس چې دی د کشمیر، هغوی سره مونږ د خواخوږۍ، د همدردۍ او د مینې هغه اظهار کوو چې هغوی د هندوستان د حکومت نه په کم ظلم کې دي، په کم اذیت کې دي، څومره هلته ظلمونه کیږي، څومره هلته د انساني حقونو پایمالي کیږي. او دا د نن خبره نه ده، بلکې دا د 28 اکتوبر کال 1940 خبره ده. دا دومره اوږده موده وشوله چې ټوله نړۍ کې هر یو وطن مشران، کشران په سرکاري توګه، په اخلاقي توګه، په سیاسي توګه، په سفارتي توګه کوششونه لګیا دي چې یاره د کشمیر ولس ته چې دی هغوی ته خپل حق ملو شي. خو د هندوستان د مشرانو، د هغوی د لیډرشپ، د هغوی د حکومت داسې پنجې دي، داسې د ظلم پنجې خښې کړي دي چې هغوی هیڅ چاته، هیڅ چا هغه آواز چې دی هغې له نه توجه ورکوي. که هغه میډیا ده، که هغه د صحافیانو آواز دی، که هغه د سیاسي مشرانو آواز دی، که هغه د بشري حقونو د هغه مشرانو آواز دی. خو دغه سلسله روانه ده. خو موږ سلام کوو د کشمیر د ولس هغه جذبه چې دا دومره اوږده موده وشوله، خو د هغوی په هغه جذبه کې د هغوی چې کوم هغه ولوله ده په هغې کې کمی نه راځي. موږ هم عالمي ورورولۍ ته دا خبره د خپل زمونږ پی ټي وي نیشنل پېښور چې اوس تاسو نیغ په نیغ اورئ او 24 ګنټې دا سلسله رواني، نو نن موږ دا زمونږ د کشمیر رونه خویندې چې دي هغوی باندې چې کم ظلم کیږي او هغوی چې کم آواز اوچتوي، د هغې آواز دپاره موږ هغوی سره شریک یو. یوازې موږ نه، بلکې زمونږ چې کم د پاکستان که ولس دی او که حکومت دی ټول، نو په دغه سلسله کې زمونږ صحافیان چې دي، زمونږ لیکوال چې دي، هغوی هم په دې آواز کې شریک دي. دې وخت کې موږ سره موږ نوموړی صحافي، تجزیه کار او د کشمیر په حالاتو باندې یو جوور نظر لري، ښاغلی محمد اشرف ډار صاحب چې د عوام الناس اخبار چیف ایډیټر هم دی، خو دې سره سره تجزیه کار او بیا ما وی چې د کشمیر په حوالې سره د هغوی جوور نظر دی. نو تاسو زمونږ خبرو ته غوږ کیدئ چې دا خبره بیا تاسو مخکې مو رسوئ او دغسې د کشمیر اواز چې دی هغه په نړۍ کې اوچت شي. اشرف ډار صاحب، تاسو ته په خیر علي. ډیره مننه. موږ خو ډېر زیات شکرګزار یو چې تاسو وخت راکړ، ځکه چې په دې ورځ باندې ستاسو قلم هم هغه هم نوزګاري، ستاسو ذهن هم نوزګاري او ستاسو بدن چې دی د هغې هم آواز. خو بیا هم چې تاسو موږ له رالی وخت هم راکړئ چې په کم عالمي ورورولي ده چې هغوی سره موږ خپل آواز شریک کړو. نو اول خو د ټولو نه زموږ اړه خو ټول هغوی سره په هر څه خوږېږي، خو تاریخي پس منظر او بیا د هندوستان د څومره لیډرشپ چې راغی که نه، موږ خو یاره دا مشر به راشي، دا مشر به راشي، خبره ومني، هغوی د هیچ چا خبره هم نه مني. ډیره مننه پروفیسر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. نن 28 اکتوبر ورځ ده او په 1947 کې د هندوستان فوجونه په زبردستۍ سره د مقبوضه کشمیر په ځمکه باندې را دننه شوي او جبرن په کشمیر باندې دیو قبضه کړې وه. او دغه خبره وکړه د هغه وخت د هندوستان چې کم حکمرانانو چې موږ به د کشمیر خلکو له موقع ورکو چې د خپل قسمت فیصله په خپلو کی، او یو این پکې راغی، سلامتی کونسل وغیره ټول پکې رايوځای شول، او په دغه خبره باندې خبره اثاره شوه چې بس ټیک شو جي موږ به د کشمیر خلکو له موقع ورکو
او دا فوجونه چې کوم اوس راغلي دي به دا چې څنګه دي کم ځای دي دا به هم دلته وي. ښه جي. 28 اکتوبر 1947 دا چې موږ ورته وایو بلیک ډے، توره ورځ، او دا نن چې موږ یوم سیاه، بالکل جی بالکل، دا چې نن په نړۍ کې مانځلي کیږي. صحیح بالکل. کشمیریان چې په پاکستان کې دي، که د کشمیر په هغه اړخ اوسیدونکي دي یا دې خوا دي، یعنی په مقبوضه کشمیر کې دي یا په آزاد کشمیر کې دي، یا په دنیا کې چې په کوم ځای کې کشمیریان موجود دي او د پاکستان خلک پاکستان ورځ نننې دا ورځ چې کوم دی لګیا دی مانځي. بنیادی طور باندې هندوستان د شروع ورځ نه دا پالیسی وا چې موږ په دې مقبوضه کشمیر باندې خپل دا تسلط، دا جبر په کومه طریقه باندې مستقل ولا شیپ ورکو. خو د کشمیر دنه ولس او خلک او بالخصوص ځوانان چې کم دي، زمونږ خویندې میندې چې کمې دي، هغه د ډومبې ورځ نه تر ننه پورې دغې سیس ته تیار نه دي. خو اشرف ډار صاحب یو خبره ده چې هغوی خو علمي ورورولۍ سره هغه مشرانو وعده کړې وه او منلې هم وه. هم د هغې وعدې او د منلو په وجه باندې هغه وخت معامله پینډینګ شوه او یو این دا یقین دهاني ورکړې وه ښه جي پاکستان ته چې بھائی موږ به ډېر زر د کشمیر خلکو له موقع ورکو چې هغه بس څه فیصله کوي، بس موږ تیار یو ته. صحیح. خو هغه یو این هغه خپله وعده پوره نه کړه چې نه پورې جی. مطلب دا چې دا د یو این کمزورتیا ده. کمزورتیا ده جی، بالکل دې کې هیڅ شک نشته. تاسو د یو این خبره وکړه، ګوره اقوام متحده چې د دنیا هیوادونو سترګې د اقوام متحده اړخ ته وي اکثر، چې په دنیا کې د امن دپاره، په دنیا کې د جنگ لاره ایسارولو دپاره یو این چې دی همیشه خپل یو رول ادا کوي او جوړ شوی هم دغه مقصد دپاره. بالکل جی. خو بدقسمتي دا ده چې څنګه یو این ته پکارو هغسې معاملات په کشمیر کې هغه ونه کړي، یعنی خپل هغه فرض یا حق ادا نه کړي. لکه زمونږ دا ګیله د هغوی نه هم شته. بالکل شته جی. ښه جي صحیح. داسې ملکونه موږ ګورو، زه به مثال درکمه د ایست تیمور، ښه جي هلته یو تحریک راوچت شي او پس لږ غوندې وخت کې آزادۍ په حواله الګوله شي، همدغه اقوام متحده راپاسي او ایست تیمور له ازادي ورکړي، خبره ومنلی شي. ولې دلته دا سوال پیدا کیږي چې ولې هلته خو مثال په طور باندې معمولی شانتې هله ځله وشوه او هغه نه فوراً پس اقوام متحده هغو له ازادي ورکړه، مسله یې حل کړه. ځکه چې هلته د هغه قوتونو چې د چا اثر په د یو این باندې دی د هغو مفاداتو، نو هغه مفاداتو دپاره ضروري وه چې ایست تیمور له به ته ازادي ورکړې، هلته یې ورکړه. صحیح. خو چې موږ کشمیر ته ګورو نو معامله د دې بالکل اپوزیټ ده. او یا کالونه زیاتو شو ډار صاحب، 76 ایئرز 76 سالو شول جی د مسلې د کشمیر د مسلې. ښه جي. د کشمیر په حواله یو این چې موږ یو این ته ګورو تضاد دی، هغه په خبرو کې تضاد دی. هغه ریزولیشن، هغه قراردادونه چې کوم د کشمیر په حواله باندې موجود دي په سلامتي کونسل کې هغه شوي دي او نن په یو این کې او منلې شوي دي. جی هغه کې څه دي؟ هغه کې دا دي چې تاسو د حق خود ارادیت په حواله باندې د کشمیر ولس لرا موقع ورکړي چې هغه خپل قسمت فیصله وکړي، یا به هغه هندوستان سره ځي یا به پاکستان سره ځي. بالکل. هندوستان په دې پوه دی اوس نه د پیله ورځ نه، که موږ دیو له موقع ورکوو نو خو دا خو پاکستان سره ځي، دا خو الحاق پاکستان دی. صحیح. نو بیا هغوی څه کړي دي پروفیسر صاحب؟ واوره دا ډېره دلچسپه خبره ده. ښه جي. مودي سرکار د مودي ګورنمنټ چې راغی، رومیم راغلی بیا دوباره راغی، اصل کې
مودي حکومت یا مودي پارټي جنتا پارټي اصل کې هغه چې کم دی هغه نه دی، اصل کې آر ایس ایس اصل تنظیم د مودي چې کم دی هغه آر ایس ایس ته آر ایس ایس هغه تنظیم دی هغه ولاړ دی جی هغه یو نظریاتي د هندویزم او داسې هندوستان غواړي چې بس صرف هندوان وي نور به هم پکې نه هندو سټیټ جی ها آر ایس ایس یو ډیر منظم ارګنایز تنظیم دی او د هغه ایجنډا چې کومه ده هغه څه ده که تاسو خیال کړي جی په 5 اگست 2019 کې د هندوستان یعنی مودي حکومت د کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړ. که تاسو خیال کړي 35A آرټیکل هغه ټول هغه منسوخ کړ. هغه بنیادی وجه علاوه دا بالکل ګورا په کشمیر کې کته په مقبوضه کشمیر کې او کته په آزاد کشمیر کې د دواړه سایت خبره کومه خجی بین الاقوامی قوانین الته لاګو دي صحیح دا ایریا متنازع ده صحیح په مقبوضه کشمیر او دا هندوستان منلې ده نه نه دا خو عالمی سطح باندې دا خبره ده چې ډیسپیوټډ ایریا صحیح نو په مقبوضه کشمیر کې یا په آزاد کشمیر کې ګوره مقبوضه کشمیر کې د هندوستان سیټیزن د هندوستان اوسیدونکو کس پراپرټي نشي اغشته دا هغه ځای کس الته نوکری نشي کولی دا قوانین دي دا هغه ځای رولز دي ټیک دغه په آزاد کشمیر کې د پاکستاني جایداد نشي اغشته الته هغه خپل ډومسایل نشي جوړولې تاسو په خبر اوسئ دا متنازع ایریا ده چې کله د دې فیصله وشي مسله حل شي نو بس بیا ټیک شو صحیح هندوستان سو کړی یعنی مودي نه زبط آر ایس ایس وېما خی آر ایس ایس داسې کار وکړو چې په 5 اگست 2019 کې د مقبوضه کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړ. هغه ورځ نه والا نه پورې 40 لاک ډومسایل چې کوم دی هغه جاری کړ 40 لاک ډومسایل خی او د خپل د خوخي خلکو له هندوانو لای ورکړ د هندوستان نه راوستل او په مقبوضه کشمیر کې آباد کړ او ولې مقصد او مطلب څه دی جی هغه دا غواړي چې په مقبوضه کشمیر کې موږ د کشمیریانو اکثریت په اقلیت کې څنګه کنورټ کو لکه دا هم یو سازش دی جی کنه دا چې کم دیو د کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړي د خدا ما حساب ته کنه جی صحیح نو 40 لاک ډومسایل نه پورې 2019 تا 5 اگست 2019 نه والا نه پورې 40 لاک ډومسایل د مودي حکومت چې کم دی التا جاری کړ. تاسو پوښ خبره باندې یاو چې داغي میجارټي کم کې د مسلمانانو یو کار دا وکړو بل د هندوستان یعنی د آر ایس ایس خلک هندوانو هغه راوستل په مقبوضه کشمیر کې داغو آبادکاری شروع کړه هغه لزمکی ورکي هغه له کورونه ورکي لګیا دي چې به دلته اوسېږي تاسو صحیح بنیادی مقصد دا دی چې موږ په کشمیر او د دې خلاف سخت ریزिस्टنس وشو دا غزه اولس دا غزه خلکو چې دا غلطه ده او عالمی سطح باندې دا خبره اوچته کړې شو او زموږ حکومت پاکستان هم دا خبره اوچته کړه زموږ وزارت خارجه چې کومه ده هغه په دې باندې ډیر زیات ردی عمل مخې ته راغی چې د کشمیر په معاملې کې دا چې څه دی وکړه دا غلط دي په کشمیر په معاملاتو کې بتاسو هغه وخت پورې داسې نشي کولې رومبه خو چې ترسو حل نه راوته حل رومبه خو به دا کم خصوصي حیثیت تاسو ختم کړي دا د بحال کړي شي رومبه خبره ده لکه دا یو سیریس وایلیشن جی وایلیشن دی او دا غو حل زلی دا چې کشمیر کې په څه طریقه باندې خپل خلک زیات کو بیا راځو به راشي جی موږ تاسو نو موقع درک او حق خود ارادیت د ریفرندم دی راشي تاسو ووټ ورکړئ تاسو خبر ورسېږئ صحیح یو دا بل پروفیسر صاحب د 2017 نه والا نه پورې خی په مقبوضه کشمیر کې تاسو وګورئ په فیسبوک انسټاګرام ټویټر په دې باندې د تحریک آزادی کشمیر په حواله قسم میټیریل راځي څه قسمه میټر راځي هغه نشي راتلی دباویږي سټاپ نه سټاپ هغه تاسو کول نشي دغه یو سلسله آر ایس ایس والاو مودي حکومت دا له یو بل ظلم دی جی په ایجنټانو په ذریعہ د خپل هغه کټپوتلی
حکومت په ذریعہ چې په کشمیر کې دی مقبوضه کشمیر کې نو هغه په ذریعہ باندې دا ظلم کوي. نو هغه په وجه په مقبوضه کشمیر کې دنه چې د انساني حقوقو چې کومه پامالي روانه ده په کشمیر کې دنه چې کوم ظلم جبر تشدد روان دی هغه نه دنیا نه خبرېږي. د بشري حقوقو چې کوم پایمالي کیږي بالکل چې هغه نه دنیا نه خبرېږي. چې کله یعنی د کانګرس راهول ګاندھی وایي چې زه زما یو ډیلیګیشن به زما مقبوضه کشمیر ته چې زه لږ لاړ شم حالات وګورم هغه نه پرېږدي. د هندوستان حکومت هغه له اجازت نه ورکوي چې ته به مقبوضه کشمیر ته دننه ځې او ته به هلته چا سره ملاوېږې ملاقات. د هغه لیډر چې پلار او نیای دواړه بالکل وزیر اعظمان پاتې شوي دي د کانګرس پارټۍ مشران دي دی په خپل اوس مشر دی. بالکل یعنی د اندرا ګاندھی نوسې دی د راجیو ګاندھی زوی دی تاسو پوه شئ بالکل او سونیا ګاندھی زوی دی دا نو هغه او د کانګرس لیډر دی وخت د کانګرس لیډر دی. صحیح مقصد زما دا دی چې مودي حکومت د آر ایس ایس ایجنډې لاندې هلې ځلې لګیا دی کوي خو د دې یو بل روح هم شته. ښه جي ګوره هندوستان چې آبادي د یو ارب نه زیاته ده او غټ ملک دی. صحیح نو هلته دننه هم د آزادۍ تحریکونه موجود دي. صحیح داسې نه ده. زه به خالي یو مثال درکم. جی یعنی تحریکونه خو زیات دي. ناګالینډ دی هلته وګورئ تحریک روان دی. زه به د خالستان په حواله خبره وکړم صرف د خالستان. د خالستان د سکھ برادري چې کوم جیو د هغوی مطالبې دي ډېرې. نو د خالستان معاملات دومره پیک ته رسیدلی دي چې په کینیډا کې د سیکانو د خالستان تحریک یو ډېر اوچت ناموړی لیډر چې کوم دی هغه قتل کړی شي. نو کینیډا ګورنمنټ پوه شي نو هغه د هندوستان او د هغه په منځ کې یو کشي نن سبا یو ډېر تریخوالی دی ډېر هغه زیات کنفرم شو. هغه کینیډا ګورنمنټ کنفرم کوي چې په دې کې د هندوستان لاس دی. مقصد بلکې د هغې وزیر اعظم د کینیډا وزیر اعظم په خپله د هغوی جنسو راپورټ دی چې بھئی دا دیو کړی دی. مقصد زما د وینا دا ده چې د خالستان په حواله په یورپ کې مختلف ملکونو کې ریفرنډم وشو. هغه ځای سیکانو چې کوم دی ووټونه ورکړه خپل حق خپل یو سیسټم یې جوړ کړه کنه چې سیکان څه غواړي اواز اوچت کا کنه خالستان غواړي. بالکل آزاده یو تحریک ته کنه خبره کوم جی او دا نن نه دی دا هم د پخوانه را روان پخوانه دی. صحیح. دین علاوه د مقبوضه کشمیر کې دنه چې کومه غټ د امید شمع ده یا د امید کرن چې کوم دی زموږ ځوانان دي. ښه جي د برهان وانی شهید نه پس د شهادت نه پس هلته د تحریک آزادۍ په هغه کې جدوجهد کې یو نوې جذبه او ولوله راغلې ده جي او اوس هم آسیز روان دی جي. لکه دوی خو چې دا به دبو کو خو هغه نور نه جی نه 10 لکه فوج دی وخت د هندوستان 10 لاک فوج ملټری فورسز چې کوم دی پیرا ملټری فورسز مختلف 10 لاک چې کوم دی وخت په مقبوضه کشمیر کې دی او د یو کشمیری کس باندې و سولجر دی سره د ټوپکه حساب وکړه و فوجیان مسلح یو کشمیری دی پاره دی بس حساب وکړه. نو 10 لاک فوج چې کوم دی د هندوستان په مقبوضه کشمیر کې پروت دی جی او ظلم دی جبر دی تشدد دی. اشرف ډار صاحب تاسو د یو ان چې کوم رول باغې د اکیډمیک په بنیاد باندې د معلوماتو په بنیاد باندې منلې شوې خبرې چې دي بیا زمونږ د پاکستان حکومت یا د پاکستان ولس مونږ چې څونه کولی شو هغه لګیا دي هلې ځلې. اوس یو هغه بل دریم چې کوم اړخ دی نو هغه د ستاسو د صحافیانو یا د میډیا که هغه الکترونیک ده که هغه پرنټ ده خو دې سره بیا دا خبره هم تړله که نه چې صحافي خو به هله اواز اوچت کړي چې هغه پرېښودی شي. بالکل نو دا میډیا چې نه پرېږدي نو دا میډیا هم دومره کمزورې ده چې دوی خپل اواز اسټبلش کولی نه شي. ګورې جي انټرنیشنل میډیا به کوټ کم هم انټرنیشنل میډیا یادو لوکل پرې مونږ خو خپله لګیا یو دغه دی چې اوس هم دا میډیا ده که نه پی ټي وي نیشنل دا د خپل اواز اوچتوي. بالکل انټرنیشنل میډیا څو ځله اپروچ کړی دی څو ځله کوشش کړی دی چې موږ کشمیر ته لاړ شو ښه جي خو نه یې پرېږدي.
یعنی د یورپ څومره اخبارونه چینلو مطلب کوشش کړی و چې کله هلته ډېر زیات حالات خراب وو، کرونا وه هغه وخت کې او بیا کله به چې انسیډنټ وشو برهان واني غوندې داسې نور څه واقعات به وشول نو بیا انټرنیشنل میډیا به کوشش کول چې موږ لاړ شو خو دوی به اجازت نه ورکولو. سټل نن پورې اجازت نشته. دا چې کوم انفارمیشن هلته نه راځي دا خپلوان یو بل ته کنوی کوي چې څنګه. صحیح. مثال په تور باندې د آزاد کشمیر اړخ نه د کشمیر خلک زی راځي ښه پټ سي یا څنګه هم ځي خو بهرحال اکسس وي دي یو بل ته غرونو ایریا دا که نه پوهېږي هر څه خلک. صحیح. نو مثال په تور باندې چې هلته نه څوک راشي نو د هغه ځای حالات بیانوي چې هلته دا حالات دي، په کلي کې دا پوزیشن دی یا په ښار کې دا صورتحال دی. مثال په تور باندې خوراکي مواد نشته، د ماشومانو دا دی، د پیغلو دا دی، د زنانو دا دی، د مشرانو سینیر سټیزن دا دی. نو ټول انفارمیشن نن سبا په دغه طریقه باندې موږ ته رارسي. هغه ځای لوکل میډیا چې کوم دی هغه خو دومره دباو کړی دی جي، کلبونه بند، پریس کلبونه بند کړي دي، کم صحافي لږ اکټیو کیږي بس هغه له مسلې ګورو چې ته یو بندوي. څومره کسان اوس هم یعنی په جیلونو کې بند دي، صحافیان دي زموږ د کشمیر لوکل صحافیان دي، زه پکې پیژنم څه کسان. دا هم یو سلسله ده. نو زه دا ګڼم چې صحافت په حواله باندې مودي حکومت یا د مودي جنټان یا RSS والا کله پورې بدا کوي. یعنی کم وخت نه دوی راغلي دي دا ورځ نه نه پورې دوی خپل ټول وسایل استعمال کړه په مقبوضه کشمیر کې، خو هغه څه کامیابي دوی ته میلاو نه شوه. او اشرف ډار صاحب دا خبره به موږ دې سره وتړو که نه، تاسو په دې زیاته رڼا واچوئ. اوس چې یو کانفرنس شوی و د G20 په نوم باندې، هغه هم فیل شو. بلکې د عرب ملکونه خو ولرام نه لرل زما خیال دی. ګوره جی G20 مسله خو یو بل ایشو ده که نه جی. ګوره اخو هندوستان دی او دغه ټریډ دی په دنیا کې مختلف ملکونو سره، ټیک شو جی. صحیح. که څوک راغلي دي نو هغه مجبوراً دی له راغلی دي، هغه ډېر غټ ټریډ دی هلته. که هغه اسلامي ملکونه دي که هغه یورپ والا دي که نه، نو هغه زیات خو نو ډېر ول راغلي ځکه سعودي عرب نه دی راغلی که نه. دا به هم کنه جي هغه ټچ چې کم دی که نه بنیادي هغه زه به دا ووایم چې بس هغه خلک زیات راغلي دي چې چا پکې ټریډ دلچسپي وه، د کروڑو روپو اربونو ډالرو کوم تجارت کیږي که نه مختلف ملکونه هندوستان سره کوي یا هندوستان یې کوي که نه جي، نو هغه پکې غټ فیکټر. خو بیا هم څه ملکونه نه دي تلي، دا بالکل کنفرم خبره ده. زه په دې کې دا گزارش کوم ګوره چې کله هم څه مسله شي UN راپاسي که تاسو اوس مثال فلسطین والی اسرائیل او په فلسطین کې معامله روانه ده، زیاده UN او سلامتي کونسل اجلاسونو هلې ځلې دي. موږ اسلامي ملک پاکستان الحمدلله نیوکلیر ملک، موږ فخر کوو. زموږ فوج دا الله تعالی ډېره خاص مهرباني ده. زموږ فوج الحمدلله موږ ورباندې فخر کوو. صحیح. تاسو پوه شوئ. افسوس په دې کېږي چې OIC تقریبا 57 ملکونه پکې ممبران دي زموږ اسلامي ملکونه، ارګنایزیشن اف اسلامک، او ډېر سترونګ تنظیم کنټریز، ډېر سترونګ او ډېر مضبوط ملکونه دي پکې. خو په کشمیر په مسله کې د OIC هغه رول موږ ته نه ښکاري چې کم پکار دی، یعنی چې کم پکار دی. موږ دا وایو چې OIC والا را مخکې دي شي او په هندوستان باندې د دباو واچوي چې بیا د کشمیر دا مسله په څه طریقه حل شي. موږ دا وایو. او جنگ موږ هم نه وایو چې جنگ دی نه، بالکل موږ هم دا وایو او نه حل کېږي مسله په دې باندې. اوس پورې موږ جنګونه وکړه که نه جي. صحیح. یعنی واحد حل هم دغه دی، دا هندوستان هم دا خبره کړې وه، پاکستان هم دا خبره کړې وه او UN هم دا خبره کړې وه. څه خبره کړې وه چې موږ به د کشمیر ولس له موقع ورکوو چې را دې شي د خپل د قسمت فیصله وکړي. صحیح. نو بیا موقع او وخت به تاسو کله ورکوئ؟ ټیک. یعنی نن تقریبا 76 ایئرز یعنی 76 سال وشول د کشمیر معامله په خپل ځای باندې ولاړه ده، او ظلم روان دی، څومره قربانیانې او څومره مثال ځوانان پکې شهیدان شول او اوس هم هغه د ازادۍ هغه تحریک روان دی. او ګوره تقریبا 1500 نه تقریبا 500 کسان
اوس هم په جیلونو کې د لیډران دي د کشمیر مشران چې کوم دي او جی د حریت والا دي او ایون دی ګور ادیو کې خو هغه چې کم د کانګرس خلک وو کوشش خو خپل سټرګل کوي هغه هم نیولی وو صاحب بالکل ایم نه دی پریخي فاروق عبدالله محبوبه مفتی صاحب دا ټول کله هغه आवाज اوچت کی نه غیم نه پریدي هم خلاف هغه هم د یعنی آر اس اس والو نه تنگ دي د مودي نه تنگ دي په هندستان کې دنه د مودي خلاف یعنی نفرت ده یعنی هندوان په خپل ګوره جرنلی خو مونږ ګورو کنه زه یو مثال در کوم په دلی کې عام پارټي د عام آدمی پارټي حکومت څومره الیکشن یې شوې آی ګټي صحیح آر اس اس نفرت موجود دی آر اس اس نشي هغه کول صحیح ګرانو کتونکو زمونږ ډیر محترم ښاغلی محمد اشرف ډار صاحب چې جوور نظر لري د کشمیر چې کوم هلته سیاسي حالات دي هلته بشري حالات دي هلته چې کوم د معاشي حالات دي بیا د ماشومانو د کشرانو د مشرانو نو دغه د 20 اکتوبر په حواله سره هغوی موږ له وخت راکړه موږ دغه آواز چې دی دا تاسو سره شریک بلکې نړۍ سره هم شریک د پی ټی وی نیشنل خیبر پښتونخوا ټایم په دې وخت کې منګه ان شاء الله نور هم خبره ترې کوو ځکه دا هغه ورځ ده چې زمونږ د زړه نه دعاګانې زمونږ سیاسي زمونږ سفارتي او زمونږ اخلاقي مرستې چې دي زمونږ ټولې همدردۍ چې دي هغه زمونږ د کشمیر رونو خویندو سره دي او دا دعا هم ده چې ان شاء الله یو ځل به هغوی له خدای پاک دغه خپل ازادي دغه سټرګل چې دی په دې کې به هغوی له الله پاک کامیابي ورکړي اشرف ډار صاحب ستاسو د راتلو ډیره مننه ستاسو د خبرو ډیره مننه ډیره مهرباني ستاسو ډیره مننه شکریہ جی